بخښنه غواړم ته په پښتو خبرې کوې؟ لږ خو دومره ښه نه. څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې؟ 2 میاشتې. ستاسو بوختیا څه ده؟ زه ښوونکی یم. او تاسو؟ زه یو زده کوونکی یم. سلام دوستان عزیز، حالتان چطور است؟ زه ښه یم او هیله لرم چې تاسو هم ښه یاست. ما خو خوب هستم، امید که شما هم جور باشین. زه علیم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. مهربانی وکړئ زما وروسته تکرار کړئ. لطفاً بعد از من تکرار کنید. بخښنه غواړم تا په پښتو خبرې کوې؟ بخښنه غواړم تا په پښتو خبرې کوې؟ بخښنه غواړم، معذرت میخوایم. تا شما با پښتو با زبان پشتو خبری کوی، گپ میزنید، صحبت میکنید. شما با زبان پشتو صحبت میکنید. لږ خو دومره ښه نه. لږ خو دومره ښه نه. لږ و یا لږ به معنای کم، خو اما، دومره آنقدر، زیاد. ښه نه خوب نه، آنقدر خوب صحبت نمی کنم. څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې؟ څومره وخت کېږي چې دلته راغلی یې؟ څومره وخت، چند وقت. کېږي او کېږي به معنای می شود، چی، که. دلته، اینجا، راغلی آمده اید. چند وقت میشه که اینجا آمده اید؟ 2 میاشته. 2 میاشته. 2 ماه. ستاسو بوختیا څه ده؟ ستاسو بوختیا څه ده؟ ستاسو از شما، از آن شما. بوختیا، شغل، حرفه، کار. څه ده؟ چی هست؟ کار شما چی است؟ شغل شما چی است؟ زه یو ښوونکی یم. او تاسو؟ زه یو ښوونکی یم. او تاسو؟ زه، من، یو، یک، ښوونکی، معلم یم، هستم. او تاسو و شما. و شما چطور؟ زه یو زده کوونکی یم. زه یو زده کوونکی یم. زه، من، یو، یک، زده کوونکی، متعلم، دانش آموز یم، هستم. و حالا برای تمرین در بخش کامنت برام بنویسین که معذرت میخوایم شما انگلیسی گپ میزنید؟ و در ذهنتان داشته باشید که انگلیسی به زبان پشتو همان انگلیسی گفته میشه. خب دوستان عزیز، این بود درس امروز ما در قالب یک مکالمه کوتاه. امیدوار هستم این درس براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو را دوست داشتین او را لایک کنین و اگر میخواین زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بتین تا از درس‌های جدید عقب نمانین. د خپلو لایکونو او نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او نوې درسونو ته انتظار کیږي. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.